د پلازمینې کابل د پاکولو 3 میاشتنی پروګرام د خوړو نړیوال سازمان له لارې د کابل ښاروالۍ په همکارۍ د کار په بدل کې د خوراکي توکو د ویش 3 میاشتنی پروګرام پیل کړی دی. ټاکل شوې ده د دې پروګرام له لارې له یوې خوا کابل ښار پاک شي او له بلې خوا به ګڼ شمېر کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شي. د دغه پروګرام له لارې به هر کارګر چې 15 ورځې به کار کوي دوی ته د خوراکي توکو یوه بسته ورکول کیږي. لکه څرنګه چې تاسې په جریان کې یاست د خوړو نړیوال سازمان یو پروګرام لري چې د کار په بدل کې خوراکي کڅوړې ورکوي چې د کابل په 3 او 5 ناحیه کې پیل شوی چې 250 نفره پکې په کار بوخت دي. دا پروګرام د 3 میاشتو لپاره ده چې هر 15 ورځې وروسته تمدیدیږي. هغه خلک چې دغه کار ترسره کوي په بدل کې یوه بوجۍ وړه، لوبیا او غوړي ترلاسه کوي. یاد پروګرام د خوړو نړیوال سازمان لخوا د پلازمینې کابل په 3 او 5 ناحیه کې پیل شوی چې ګډونوال ترې خوښه او هرکلی یې کوي. د دوی په خبره په دې سره به ښار پاک او خلکو ته به په لنډمهاله توګه د کار زمینه هم برابره شي. دا پروژه 3 میاشتنۍ ده چې د میاشتې په آخر کې به هر کارګر ته یوه بوجۍ وړه، یو بوتل 5 لیتره غوړي او 6.5 کیلو لوبیا په نظر کې نیول شوې ده. دغه د ښاروالۍ په همکارۍ چې کومه پروژه شروع شوې ده موږ یې هرکلی کوو. هم موږ او هم یې چاپیریال ساتنې ته ګټه ډیره ده ځکه اقتصاد خراب دی، کار روزګار نشته. ډیر خوشحاله چې دغلته ښاروالۍ صاحب موږ ته کار تنظیم کړی او برابر کړی موږ دغه زمینه ډیر خوشحاله ده زمینه موږ ته مساعد شوي چې دلته کار وکړو او زموږ سایه هم ټوله پاکه صافوي. تشکر د ډبلیو پی هغه نه کمپنۍ نه چې موږ ته د زمینه یې مساعد او موږ ډیر خوشحاله دلته ټول هلکان کار کوي، مصروفه دي او ډیر یو ښه سهولت ده موږ ته چې ښاروالۍ مو پاک وي او ټول تنظیم د ټول ښار ته پاک وي. د پلان له مخې دغه پروګرام په هرو 15 ورځو کې تمدیدیږي او نوي کسان ورته ټاکل کیږي تر څو کار وکړي او په بدل کې خوراکي توکي ترلاسه کړي چې هر کس ته د کار په بدل کې ټاکلې اندازه غوړي، لوبیا او وړه ورکول کیږي. کابل ښاروالي وایي چې د دې پروګرام له لارې به نږدې 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. ډیر خوشحاله یم چې په نشتو کارونو کې راته دلته لنډمهالی مصروفیت پیدا شو. په دې سره به کور ته وړه، غوړي، لوبیا او ورته نور خوراکي توکي یوسم. هم به مې خپل ښار ته یوه هدفه کړی وي او هم به مې کار شوی وي. له ښاروالۍ مننه کوو چې دغسې پروګرامونه تیاروي چې هم بیکارو ته د کار زمینه، هم ورته مصروفیت او هم د ښار په پاک ساتلو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ په راتلونکي کې هم د داسې برنامو غوښتونکي یو. ولا دا ډیر یو ښه اقدام ده. موږ یې هرکلی کوو چې د کابل ښاروالۍ او خوړو نړیوال پروګرام ترمنځ داسې توافق شوی. په دې سره به ښار پاک او منظم شي او هم به د بېوزله خلکو کورنیو ته یو څه خوراکي توکي لاړ شي. موږ وینو چې د دې پروګرام په شروع کېدو سره په دې څو ورځو کې لارې کوڅې او ویالې ډیر ښه پاک شوي دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو د خوړو نړیوال سازمان پلان لري چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره کاري زمینې برابرې کړي او د دې لارې د دوی له اقتصادي وضعیت سره مرستې وکړي. په افغانستان کې تر سیاسي بدلون وروسته یو زیات شمېر کسان وزګار شوي دي چې دې چارې پر اقتصادي وضعیت باندې ناسم اغېز کړی دی. عبیدالله حیدرزی، CMG، کابل.